رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المؤمن غر کریم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرق کړی دا په مابین د مؤمن کې او مابین د ګناهګار فاسق او فاجر یعنی منافق کې چې مؤمن څوک ده او منافق څوک ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په حدیث کې راځي چې المؤمن دا مؤمن چې کوم دی الله خالص بنده ده، دا چې کوم مؤمن دی الله ولی ده، غر کریم دا به سیده ساده او بے تجربه او شریف او محترم انسان وي. ځکه نه به چاته دوکه ورکوي، نه به د چا غیبت کوي، نه به چاته قضاګانې کوي، نه به چاته مشکل جوړي، نه به دوه سره جنګي د دنیا په معاملاتو کې. دا ځکه غیر کریم ده، سیده ساده عزتمن او شریف انسان ده. دا د دنیا معامله باره کې. د مؤمن او آخرت باره کې مؤمن ګمان دا ده چې مؤمن الله خوشحاله کوي، الله راضي کوي، د الله رضا لپاره شپه تیری، د الله رضا لپاره ورځ تیری، د الله رضا لپاره وخت تیری. او دا امید او تمنا ده یا الله چې ته ماته جنت راکړې، او که چاته خیر ورسېږي نو رسې، که چاته خیر نسي رسوي نو ضرر هم نه ورسي. او بله خوا چې ده الفاجر والفاجر نبی علیه السلام فرمایي دا چې کوم فاجر انسان ده، ګناهګار انسان ده، منافق انسان ده، خب لئیم، خب دا دوکه‌باز ده، لئیم معنا رزیل ده، پلید ده، چټل ده. نو دغه تیز انسان، چالاک انسان، منافق انسان دا کار ده چې همیشه د چا غیبت کوي، دو سره جنګي، دروغ وایي، د یو خبر یو ته رسي، د بله خبر بل ته رسي، د سره دوکه وکړه، هغه سره دوکه وکړه. نو دا الفاجر، دا فاجر ده، دا ګناهګار ده، دا منافق ده، دا خلکو ته دوکې ورکوي. خب دوکه‌باز ده، لئیم رزیل انسان ده. نو دا فرق شو ما بین د مؤمن کې او ما بین د منافق کې.